بسم الله الرحمن الرحیم. د شپږم کلاس جنرال ساينس یونټ نمبر 4 هیومن ډایجسټیو سیستم، د انسان نظامی انهضام، یعنی د انسان د هضمي نظام. په دې باب کې به د انسان د هضمي په نظام باندې خبره کوو. که تاسو زما په چینل کې نوی یا تاسو سبسکرایب کړی نه، مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. دا باب چې کوم دی نو دا د دې باره کې د چېرته خوراک وکړي، دا د کومو مرحلو نه پاس کېږي، په اخره کې چېرته رسي بیا. نو دا ښه د مزې نه ډک دی او موږ ته پکې د خپل وجود په باره کې علم هم حاصلېدی شي چې یاره زموږ په دې وجود کې د خوراک چې کله موږ وخورو په خوله باندې نو دې سره څه کېږي بیا مخې ته. نو اوس زه د چپټر له راځم. دې لیکلی دی چې ډایجیشن څه ته وایي؟ هاضمه. موږ چې ورته هاضمه وایو که نو. نو imagine you have just eaten an apple. وایي داسې تصور وکړه چې بس لکه تا اوس یوه مڼه وخوړه. imagine تصور ته وایي که نو. you have just eaten چې تا بس اوس دارې یوه مڼه وخوړه. can your body absorb the nutrients of apple directly from eating. وایي ستا وجود چې کوم دی نو دا به د غذایت د طاقت چې کوم دی په دې مڼه کې دا به سیده په سیده باندې جذب کولی شي. تا چې دا کم خوراک وکړو لکه اوس تاسې ته تصور وکړه چې یوه مڼه مې وخوړه، دا مڼه ښکته لاړه زما خېټه کې، معدې ته مې ورسېده، نو دا دې سره څه وشو؟ دا به ډایرکټ په ډایرکټه د دې نه چې کم غذایت او کم نیوټرینټس کم طاقت پکې دی هغه به زما د وجود ډایرکټ جذب کولی شي سیده په سیده باندې براه راست. نو you just learn that your food mainly consists of large molecules of carbohydrate, proteins and fats. وایي تا اوس دا خبره زده کړه په تیر شوي چپټر کې په بیلنس ډایټ کې چې خوراک چې کوم دی ستا خوراک چې کوم دی مینلی هغه په غټه توګه باندې کنسیسټ مشتملي په غټو مالیکیولو په غټو ذراتو باندې. لارج مالیکیولز په غټو مالیکیولز مطلب داسې ته ووایه چې کوم خوراک مونږ کوو نو دا خوراک په څه باندې مشتملي؟ په غټو مالیکیولو په زه ورته ذرات وایم د اسانۍ دپاره، نور په مالیکیول ټکي دی، په غټو مالیکیولو باندې مشتملي چې هغه ته کاربوهایډریټس وایي. کوم خوراک چې مونږ کوو په هغه کې کاربوهایډریټس وي، پروټینز پکې اینډ فیټس، او په هغه کې د چکنایي خوراکونه چربۍ والا خوراکونه چې کوم دي نو دا پکې غټ حصي زموږ په خوراک کې ورده. دا مالیکیول چې کوم دي دا غټ ذرات دي، دا مالیکیول دا قسم چې کوم کاربوهایډریټ او پروټین اینډ فیټس. These molecules are too big to enter your cell through cell membrane. وایي داسې قسم مالیکیول چې کوم دي کاربوهایډریټ، پروټین او فیټس، دا مالیکیول ډېر غټ to enter چې دننه شي your cell ستا خلیو ته through cell membrane، د سیل ممبرین په ذریعه باندې د سیل نه چې ګیر چاپېره کومه جیلي یا کومه پردای. لکه تا دا خبره په تیر شوي یو یونټ کې هم کړې ده چې یاره دا خوراک مونږ کره وکړو دا سیل هر یوې خلیې ته راسي، په وجود کې هر یوې حصې ته راسي، د وجود په هر حصه کې چې دی نو خلیې دي، خلیو نه جوړ دی، نو په هغه کې دا خوراک بیا نور مزید مات شي او د دې ته چې دی نو انرژي او طاقت چې کوم دی نو هغه سیل ته وجود ته ورکړي. نو دلته دا خبره کوي چې دا کم نیوټرینټس ته خوري، دا غټ مالیکیول ته خوري، کاربوهایډریټ، پروټین او فیټس، د دې دا مالیکیول ډېر غټ وي نو دا سیل ته د سیل ممبرین په ذریعه باندې نشي ننوتلی. د سیل ممبرین په ذریعه باندې به انتهایی واړه مالیکیول دننه ننوځي ځکه چې په هغه کې ډېر واړه سوري پکې دننه. نو دلته دا خبره کوي چې دا کم نیوټرینټس غذایت والا کم مالیکیول دي، کاربوهایډریټ، پروټینز اینډ فیټس، دا ډېر غټ او دا سیل ته خلیو ته نشي ورننوتلی سیل ممبرین په ذریعه باندې. نو دې لپاره څه پکاري؟ your body cells cannot use food until it is broken down into smaller molecules. وایي ستا د وجود حصې چې کوم دی نو دا خوراک د هغه پورې انټل د هغه پورې نشي ماتولی it is broken down چې دا وړوکی مات شي، وړوکی شي into smaller molecule، وړو مالیکیول چې مات شي، مات ټوکړي شي که نو بریکن ډاون ټوکړي شي، مات شي دا خوراک. نو هله به بیا ستا د وجود خلیې چې دی نو استعمالوي، د هغه پورې وایي نشي استعمالولی چې کله غټي. ډایجیشن از د بریک ډاون اف فود انټو سمالر مالیکیولز. ډایجیشن څه شی دی؟ هضمه. دا ډیفینیشن شو. ډایجیشن هضمه دې ته وایي چې یاره از د بریک ډاون دا ماتېدل دي اف فود د خوراک انټو سمالر مالیکیولز، وړو مالیکیولو ته. خوراک دا غټ مالیکیول چې کوم دی نو دا څه ته ماتېدل دي؟ وړوکي کېدل دي، وړو ټوکړو ته، وړو ذرو ته ماتېدلو ته څه وایي؟ کټ کېدلو ته ډایجیشن هضمه ورته وایي. ډایجیشن begins as soon as you chew the food. ډایجیشن هضمه هله شروع شي چې څنګه ته د خوراک چبول شروع کړي. نو په دغه کې هم د خوراک غټ ټوکړې وړو ټوکړو ته بدل شي که نو دا یو قسم ډایجیشن شو. ډایجیشن وایي دا قضیه نه شروع شي چې کله ته چیوینګ شروع کړي، چیو د چبولو ته چې مونږ یې خورو که نو. it continues as the food travel through the organ of the digestive system. او وایي دا جاري دا ډایجسټیو د ډایجیشن د هضمې د
کار چې دی نو دا جاری رواني as the food travels چې کله د خوراک سفر شروع کی روان شي through the organs د هغه اعضاونه of the digestive system چې د نظام انهضام کوم اعضا دي په هغه کې دا د څو پورې رواني په دغه ټیم کې دا ډایجیشن جاری او رواني د هضمه رواني فود بریک ډاون سٹارټ وذ فزیکل ډایجیشن د خوراک د ماتېدل چې کوم دی چې د وړو مالیکولو ته ماتېږي سٹارټس دا شروع کیږي وذ فزیکل ډایجیشن فزیکل ډایجیشن طبي هضمه ورته وایي فزیکل ډایجیشن مطلب دا دی چې یاره زموږ د وجود څه ارګن څه اعضا حرکت وکړي د خوراک مات کړي لکه زموږ غاښونه خوله پکې حرکت کوي که نه زموږ د ساه د خوراک نالی چې ده کومه ساري د ساه نالی د خوراک نالی د خوراک نالی څه حرکت ورکوي دی د خوراک لکه نو بیا معده څه حرکت کوي که نو فزیکل ډایجیشن په ساده پښتو کې مطلب دا دی چې زموږ د وجود داسې اعضا چې هغه وخوځي حرکت وکړي او د خوراک هضمه کړي نو دغه ته فزیکل ډایجیشن نو پاکې خوله ده او معده ده صحیح ده غاښونه دي نو وایي دا شروع کېږي د څه نه د خوراک د ماتېدل دا بریک ډاون چې د مات شي توړ پوړې وشي وړوکی شي دا فزیکل ډایجیشن نه شروع کېږي د لارج پیسز اف فود ار بروکن انټو سمالر پیسز بای کټینګ اینډ چیوینګ ایکشن اف یور ټیت دا غټ ټوکړې چې کومې دي غټې لارج پیسز ټوکړو ته وایي اف فود د خوراک دا غټې ټوکړې چې دي ار بروکن دا ماتېږي وړې شي انټو سمالر وړو ته پیسز ټوکړو ته بای کټینګ چې مونږ یې کله کټ کو اینډ چیوینګ او ویې چبو ایکشن اف یور ټیت په خپلو غاښونو باندې نو چې دا غټې کړمې ټوکړې نو هغه داسې روغ انسان نه تېروي نو هغه خو په خوله باندې کټ کړي په غاښونو باندې او بیا چې دی نو ښې وړې کې ویې چوئ نو وړو ټوکړو ته بدل شي دا فزیکل ډایجیشن دی یور ټنګ آلسو ستا ژبه هم په دې کې مدد ورکوي بای میکسینګ چې میکس کړي ګډوډي کړي اینډ رولینګ اپ فود او د خوراک تاو راتاو کړي دا خوراک داسې تاو راتاو کړي داسې نواله شانتې ته جوړه شي نو په اسانه باندې بیا په مرۍ کې تېرېږي که ته داسې وچه روټۍ ډایرکټ خولې ته دننه کړو تېروي نو هغه نه تېرېږي نو زمونږ ژبه په څه کار ورکوي زمونږ ژبه په ډایجیشن په هضمه کې دا کار ورکوي چې د خوراک میکس کړي او لاړې ورسره کوي که نه لاړو فایده دا ده په انسان په دغه کې چې یاره دا لاړې د خوراک نرمۍ هم او په دې کې څه انزایم هم هغه هم مستوي نو دا ژبه وایي دا کار کوي چې د خوراک میکس کې ګډوډي کړي رولینګ راتاوي کړي داسې تاوهلي کوي د مسلز اف یور سټمک هیلپ ان میکینیکل ډایجیشن بله خبره دا ده چې بیا دا خوراک د خولې نه چېرته ځي د خوراک د نالۍ په ذریعه باندې چې دی نو دا معدې ته ځي نو معده چې دی نو هغه میکینیکل ډایجیشن کوي میکینیکل ډایجیشن هم دغه ته وایي او فزیکل ډایجیشن دا دواړه یو خبره ده تقریبا دې ته وایي چې کله د وجود اعضا حرکت کوي او خوراک هضمه کوي نو میکینیکل ډایجیشن هلته شروع شي او هغه معده هم په یو شکل کې حرکت کوي اوس به ته ووایي مخې ته اوس تاسو له یو اکټیویټي درکړله و اکټیویټي 4.1 فزیکل ډایجیشن فزیکل ډایجیشن داسې تاسو یو طریقه دلته ښایي وایي ټیک ا بنانا یو کیله راواخله پیل ایټ د دې نه پوستکی لرې کړه ان کټ انټو سمال پیسز وړو ټوکړو ته کټ کړه بای یوزینګ نایف د چاقو په ذریعه باندې کراش دیز پیسز ویت سپون وایي داسې کار اوس وکړه چې دا کمې وړې ټوکړې د کیلې نه جوړې کړئ نو دا کراش که بلکل معده کړه چمچ په ذریعه باندې د کاشوګې په ذریعه باندې کاشوغه چې ورته موږ په پښتو کې وایو د چمچ په ذریعه باندې میک سم میلک ان ایټ په دې کې څه شوده واچوه ناو یوز ا فورک ټو بیټ ایټ اینډ چینج انټو میشډ بنانا اوس داسې کار وکړه چې ناو یوز ا فورک داسې شي څه وایي تاسو به کتلې خلک پرې مینچا خوري تیرې خولي حقه ته فورک وایي هغه چمچې ته نو هغه چمچ اوس راواخله ټو بیټ او ویې وهه پرې مزید پرې دا ټوکړې چې کومې وړې دي دا ګډې وډې چیرې کړې بیا یې کټ کړې بیا دې کرش کړې نور دې میده کړې شودرې پکې واچول وایي دا مزید په هغه څیز باندې ووهه میده کې انټو میشډ بنانا او داسې میکسچر غوندې ته جوړ کړه کین یو ریلیټ ایکشن اف نایف سپون اینډ فارک ود اینی پارټ اف یور باډي وایي دا کم څیزونه چې پکې تا استعمال کړو چې چاقو دې استعمال کړو چمچ سپون دې استعمال کړو فورک تیره چمچ دې استعمال کړه د مینچې د خوړلو هغه نو وایي دا ته خپل وجود د یوې حصې سره یو شانتې کولی شي دا کار د کیلې سره چې دا کم کار وکړو نو داسې کار چې دی نو زموږ سره زموږ د غاښونو خوله کوي که نو او دغه شانتې کار بیا معده هم کوي که نو دا فورک چې کوم دی تیرې دغه چې کوم وي دا غاښونه چې پکې وي دا په شانتې غاښونو دغه شانتې سپون او نایف چې دی نو دا هم د غاښونو د خولې په شانتې کار کوي د معدې په شانتې کار کوي نو د خوراک هضمه چې کوم دی نو دا هم په دغه شانتې طریقه باندې کېږي چې یاره غاښونو خولې ته لاړه شي بیا معدې ته لاړه شي دا پکې اکټیویټیز ته لپاره درکړه بل و چې ریسټ اف د ډایجیشن از کیمیکل ډایجیشن اوس د دې ځای کې پورې خبره دغه شو چې غاښونو باندې وخورو په خوله کې میکس شي بیا معدې ته لاړ شي خو دغه ته فزیکل ډایجیشن وایي لکه د وجود داسې حساب کې شامل وي چې هغه په خپله باندې حرکت کوه او ډایجیشن یې کوه د خوراک یې ماتاو وړوکې کوي اوس ریسټ اف د ډایجیشن باقي ډایجیشن چې دی از کیمیکل ډایجیشن هغه کیمیایي هضمه ده کیمیایي هضمه دې ته وایي چې یاره هغه به د څه په ذریعه باندې کېږي بای انزایمز داسې کیمیکلز دي پروټین دي زموږ په وجود کې غدود دي چې هغه ته انزایمز وایي د انزایم مثال به زه تاسو له اسان درکړم که تاسو بلکل نور نه پېژنئ تاسو په ځناور کې یا په چرګ کې تریخی لیدلی دی
په تریخي کې ترخې شانتې اوبه وي، هغه ترخې اوبه چې کوم دی نو دغه ته دغه د انزایم یو قسم دی، دا د خوراک په هضمه کې کار ورکوي. دغه شانتې د انسان په دې وجود کې په مختلفو ځایونو کې نور هم دغه غدود پیدا کېږي، لکه کوم چې په تریخي کې دي، په خوله کې هم شته، په معده کې هم شته، هغه اوس تاسو په نمبر وایي. نو دویم نمبر چې کوم د ډایجیشن باقي قسم چې کوم دی نو هغه کیمیکل ډایجیشن دی، هغه د انزایم په ذریعه باندې کېږي، د غدودو رطوبت په ذریعه باندې کېږي. Digestive enzyme break down large food molecule into smaller molecule. Digestive د هضمې چې کوم انزایم دی هغه څه کار کوي؟ break down ماتوي large food molecule د خوراک د مالیکولو غټې حصې، غټ مالیکول into smaller molecule وړو مالیکول ته. فار ایگزامپل د bread you eat has large molecule. کومه روټۍ چې ته خورئ نو د دې مالیکول ډېر غټ دی which are broken چې دا ماتوي by enzyme، د انزایم ماتوي into smaller molecule وړو مالیکول ته. these small molecules are absorbed and used by the cells. دا واړه مالیکول چې بیا کوم دی نو دا د سیلز خلیې زموږ په وجود کې په اسانه باندې استعمالوي، دې ته ورننوځي او دې نه بیا چې دی نو جذب کوي او دې نه طاقت راکوي موږ ته. نو لکه برېډ یې ورکړی دی، برېډ چې دی نو کنټین لارج مالیکول، دا غټ مالیکول یې ورکړي دي. اب کاربوهایډریټ په برېډ په روټۍ کې کاربوهایډریټ یې که نو ایکشن اف انزایم پې عمل کړی دی په معده کې او په خوله کې چېرته نو څه یې ته جوړ کړي سمال مالیکولز اف کاربوهایډریټ. د کاربوهایډریټ سمال مالیکول واړه مالیکول ته جوړ کړي چې دا سیل ته لاړ شي، دا په اسانه باندې ننوځي او چې په اسانه باندې ننوځي نو د بریک ډاون به کېږي، دا به نور مات شي، وجود له به طاقت ورکوي. که چېرته داسې غټ وي نو دا سیل ته نشو ننوتلی. تاسو ویل یو فزیکل ډایجیشن شو، یو کیمیکل ډایجیشن شو، صحیح ده. نو کیمیکل ډایجیشن ټول د انزایم په ذریعه باندې کېږي. د انزایم باندې به جدا یو چپټر هم راځي چېرته پوره په تفصیل سره به بیا تاسو وایي چې دا څنګه څیز دی. اوس دلته تاسو دومره یاد ساتئ چې یو فزیکل ډایجیشن دی، یو کیمیکل دی. فزیکل دې ته وایي چې هر د وجود حصې کې حرکت وکړي، کیمیکل دا دی چې په انزایم په ذریعه باندې وشي. نو چې د انزایم په خپل عمل وکړي نو په دغه وجه باندې بیا څه وشي؟ بیا چې دی نو د خوراک نور مزید وړو حصو ته مالیکول ته بدل شي، مات شي او بیا سیلز ته لاړ شي، په سیلز کې ته انرژي طاقت چې دی نو راخارجېږي. ورپسې دوی دلته ډایګرام ورکړی دی، دې ډایګرام کې مختلف چې کوم ټرمز دي هغه تشریح یې کړل، ایکسپلین کړي دي مختلف الفاظ. هیومن ډایجسټیو سیستم د انسان د هضمي نظام ورکړی نمبر 1 ډایجیشن بیګین ان ماوت. دې ته لیکل د خولې ولا ورکړل د انسان خوله ده او چې د ډایجیشن د هضمي د نظام شروع کېږي بیګین کېږي، بیګین شروع کېدو ته ان ماوت په خوله کې، او هغه ته کم یو دی چې په خوله کې شروع کېږي، هغه فزیکل ډایجیشن دی. تا وایي چې د وجود حصې به پکې حرکت کوي نو د خولې نه شروع کېږي د ډایجیشن د هضمې دا نظام، هغه فزیکل ډایجیشن په خوله کې د څه په ذریعه باندې شروع کېږي؟ بای ټیت، د غاښونو په ذریعه باندې. غاښونه ټیرینګ دې ته وایي چې یاره شو کول کوي، یو څیز پې مونږ کټ کوو شو کوي، کراشینګ او وړوکی کو معده کو، نو دا کارونه غاښونه کوي. د دې ځای نه شروع شي. ټنګ ژبه څه کار کوي په خوله کې؟ ځکه چې ډایجیشن د خولې نه شروع کېږي. ټنګ چې دی نو ژبه رولینګ، دا تاوهي اینډ میکسینګ او ګډ کوي د خوراک، نو په اسانه باندې بیا تېرېږي، وړوکی کېږي نو غاښونه وړوکی کی او دا ژبه چې کوم دی نو دا رولینګ وکړي او میکسینګ وکړي. دویم نمبر چې کوم دی نو دا خو فزیکل ډایجیشن شو. به ډایجیشن چې دی نو شروع د خولې نه شو، فزیکل ډایجیشن نه شروع شو. بیا کیمیکل ډایجیشن ته خبره لاړه شي. نو کیمیکل ډایجیشن تا وایي چې بای انزایمز اپسیلای وه فار سټارچ ډایجیشن په بریکټ کې ورته لیکلی دی. ګوره داسې خبره ده چې کم ډایجیشن د هضمې دا نظام چې دا کار چې کله کېږي چې د خوراک وړو حصو ته تقسیمېږي نو دا دویم قسم کیمیکل ډایجیشن دی چې یاره د کیمیکلز په ذریعه باندې به کېږي. نو په کیمیکل کې انزایم دي، لکه دوی ورکړی دی بای انزایم اپسیلای وه، په لاړو کې چې کوم انزایم دی که نه نو ورسره په دې خوله کې چې دی نو فزیکل ډایجیشن هم وشي په یو ټایم باندې، بیا ورسره کیمیکل ډایجیشن هم کېږي. نو کیمیکل ډایجیشن دا چې انزایم په ذریعه باندې کېږي، په لاړو کې انزایم د ایمایلیز ورته وایي. د ایمایلیز کار دا دی چې یاره دا کاربوهایډریټ ډایجیشن کوي، هغه ماتوي وړو مالیکولو ته. نو سټارچ ډایجیشن ورته لیکلی دا سټارچ چې دی نو دا کاربوهایډریټ، دا یو کاربوهایډریټ دی، لکه دا په وریجو کې او په روټۍ کې او په الو وغیره کې. نو دا دوه قسمه ډایجیشن شو، دا په خوله کې وشو. د دې نه خو بیا څه چل وشي؟ بیا خبره چې دی نو معدې ته لاړه شي که نه. دویم نمبر نه په د خوراک په نالۍ کې لاړه شي که نه، خوراک نالۍ ورکړله دا ده. دویم نمبر ورته لیکلی دی 2 نمبر د فود یو سوالو انټر ا فود 5 کارډ اسوفیګس. وایي کم خوراک چې ته تیرې سوالو تیرولو ته وایي انټر، نو هغه دننه شي ا فود پایپ د خوراک پیپ ته، د خوراک نالۍ ته یا د خوراک پیپ ته څه نوم وایي؟ کارډ اسوفیګس، هغې نالۍ ته اسوفیګس وایي. سموث مسلز ان اټس وال کنټریکټ اینډ پوش د فود ټوارډ سټمک. په دې خوراک په نالۍ کې د دې خوراک دا پیپ چې کوم دی په دې نالۍ کې چې دی نو نرم مسلز دي. سموث مسلز مطلب دا دی داسې مسلز پکې پټې پکې چې هغه نرمي کنټریکټ هغه سوکړاو شي راټولي شي اینډ پوش او دې له دیکا ورکړي دې خوراک له د فود ټوارډ سټمک معدې طرف ته، نو هغه داسې راټولېږي شانتې واپس څه چل وکړي بیا د خوراک د نوڼۍ نه دا کومه نواله چې ده دې له دیکا ورکړي او معدې ته یې ورسوي سټمک ته. په 3 نمبر کې څه وشي؟
په 3 نمبر کې داسې کار وشي چې د پارټلی ډایجسټیو فود انټر یور سټمک، دا نیم هضیمه شوی خوراک چې د پارټلی مطلب د نیم هضیمه شوی، پوره هضیمه نه شوي، دا دننه شي یور سټمک ستا معدې ته. نو فزیکل ډایجیشن بای سموث مسلز ان د وال چرنینګ، نو داسې کار بیا وشي چې په دې معده کې بیا یو قسم فزیکل ډایجیشن شروع شي. فزیکل ډایجیشن مطلب دا دی چې د انسان د وجود عضوب کې حرکت وکړي، نو په دې ځای کې ډایجیشن شروع شي. فزیکل ډایجیشن بای سموث مسلز، په دې معده کې چې کوم نرم عضلات دي ان د والز دی په دیوالونو کې، په غاړو کې چرنینګ، او دا خوراک چې دی نو داسې اړی راړی، نو دا معده هم په یو شکل کې حرکت کوي، خو موږ ته خو داسې محسوسیږي نه، خو دوی وایي چې دا حرکت کوي ساینس والا وایي، نو ځکه دا خوراک هضیمه کوي. نو فزیکل ډایجیشن هلته شروع شي، چرنینګ شروع کړي خوراک. چرنینګ داسې تاوهلو راتاوهلو ته وایي، خوځولو ته یې وایي. بیا په دغه ځای کې چې دی نو دغه فزیکل ډایجیشن په 3 نمبر کې وشي، ورسره بیا کیمیکل ډایجیشن هم وشي بای ګیسټریک جوس فرام سټمک ګلینډز. په دې معده کې داسې غدود شته لکه څنګه چې په خوله کې لاړې وي، نو دغه شانتې غدود په دې معده کې راخاري شي، ګیسټریک جوس ورته وایي. او اټ هیز انزایم ان اسید پر پروټین ډایجیشنز، او په دې کې څه په دغه ګلینډز کې، په دې معده کې چې کوم ګلینډز غدود دي، دغه چې کوم کیمیکل خارجيږي هغه انزایم دی، هغه انزایم کې اسید دی، او چې هغه اسید څه کار کوي، تیزابیت پکې دی، HCl هایدروکلوریک اسید، دا تیزاب به تاویلي یا په معده کې دي. د دغه کار دا دی چې یو خو دا کار کوي چې پروټین ډېر سخت څیز دی، دغه په اسانه باندې دغه کوي، د بریک ډاون یې په اسانه باندې کوي، لکه غوښه ته وخوري که نو، نو غوښې لپاره HCl الله تعالی په معده کې ایښودي دي، هایدروکلوریک اسید تیزاب دي، نو دغه پرې خارج شي، چې خارج شي نو هغه هضیمه په اسانه باندې راځي. بله خبره دا ده چې په خوراک کې کوم جراثیم تلي نو هغه تیزاب یې وژني، لکه بکټریا وغیره زموږ معدې ته تلي. بل د دې معدې نه چې دی نو پیپسین انزایم یو قسم دی، هغه هم خارجيږي. نو ګیسټریک جوس دغه ته وایي چې د معدې نه کوم انزایم خارجيږي، هغه ته ګیسټریک جوس وایي، د هضیمې دپاره چې کوم انزایم دي. نو افټر سیورل اور ان د سټمک، چې یو څو ګنټې خوراک په معده کې تیر کړي، د فوډ بیکمز ا سوپي میکسچر، نو دا خوراک داسې گاړه غوندې، گاړه چې ورته موږ وایو ټینګ په پښتو کې چې ورته ټینګ وایي، یو ټینګ میکسچر ته جوړ شي چې یو څو ګنټې په دې معده کې وشي، بالکل لکه وړو حصو ته تقسیم شي، میکسچر ته جوړ شي. ټینګ سوپي مطلب دی ټینګ غوندې. مسلز pushes this thick liquid into the small intestine، د معدې دا مسل د پټې څه کار وکړي، دې له دیکا ورکړي او وړې کولمې ته دا thick liquid چې کوم دی، دغه thick دا کوم دا ټینګ غوندې liquid چې دی دا چېرته دیکا کړي، وړې کولمې ته. په وړو کولمه کې اوس څه کار وشي، دی بل طرف ته بیا ورکړی دی، تریخی ورکړی دی، اینې ورکړله، لیور. په لیور کې داسې کار وشي چې په لیور باندې پاسه ګال بلیډر لګېدلی، ګال بلیډر تریخي ته وایي. نو لیور پروډیوس بایل ټو هیلپ پیټ ډایجیشن، په اینه چې دی نو دا اینه داسې کار کوي چې دا بایل پیدا کوي. بایل هغه څیز دی چې کوم زموږ سره په تریخي کې، نو دا بایل دا تریخه چې دی دا په اینه کېږي، نو وایي لیور چې دی اینه دا بایل پیدا کوي، او د بایل کار دا دی چې فیټ ډایجیشن، کوم چې چربۍ والا خوراکونه زموږ په خوراک کې تلي معدې ته، نو هغه هضیمه کوي. او ګال بلیډر سټور بایل، دا ګال بلیډر د تریخه څه کار کوي، دا چې دا کمې ترخي اوبه دي دقه سټور کوي، جمع کوي، نو دا سمال انټسټاین ته ځي، دغه ځای نه معدې ته بیا نه ځي. لکه دا بایل چې کوم دي دا د ترخي اوبه دغه کې چې کوم دي په دې تریخي کې، دا وړې کولمې ته بیا ځي، نو هلته چې دی نو هضیمه راولي. پینکریاس پکې دی، لبلبه چې ورته مونږ وایو. پروډیوس ډایجسټیو انزایم دیټ فلو انټو سمال انټسټاین، پینکریاس چې دی نو دا انسولین پیدا کوي، تا به ویلی چې یار دا سکریز او مالټیز دا انزایم پیدا کوي، دا وړې کولمې ته ځي بیا، او په وړه کولمه کې چې دی نو څه چل کېږي، په وړه کولمه کې چې دی نو هغه کم ګلوکوز والا خوراکونه شي، د ګلوکوز بریک ډاون کېږي، نو دغه ځای پورې 3 نمبر دغه شو پارټ شو، حصه شوه. بله خبره دا ورکړله 4 نمبر چې کیمیکل ډایجیشن کمپلیټ ان د سمال انټسټاین، په وړه کولمه کې چې دی نو دا کیمیایي چې کوم د انزایم په ذریعه باندې کوم د خوراک هضیمه راتله، نو هغه په وړه کولمه کې مکمل شي. انزایم فرام پنکریاز انټسټین ګلینډ ډایجست آل ټایپس اف فود انټو نیوټرینټس، هر قسم غذایت چې کوم دی نو هغه انټسټینل ګلینډز په دې معده کې، په دې وړه کولمه کې هم دغه سکریز او مالټیز دا انزایم پیدا کېږي، او د بایلز په ذریعه باندې کوم چې په لیور کې او په تریخي کې دغه انزایم په ذریعه باندې په وړه کولمه کې دا ټول خوراک چې کوم دی نو دا هضیمه شي. نیوټرینټس غذایت ته وړې غذایت ترې راوځي. دیز نیوټرینټس آر ابزارب انټو د بلډ تھرو د والز اف د ویلای. بله خبره بیا دا ده چې دا کوم غذایت پکې دغه شو، ډایجست شو، حل شو، هغه فالتو مادې ترې لرې شوي، نو دا په دې وړه کولمه کې یو بل شکل لګېدلی، د هغې په ذریعه باندې دا ابزارب کېږي، جذب کېږي د دې وجود د فرغه ته ویلای وایي. د دې وړې کولمې په دې غاړو باندې چې دی نو د ګوتو په شانتې داسې نیغ نیغ سرونه شانتې څیزونه اوبار ورته وایي، پروجیکشن، هغه پرې لګېدلي، هغه ته ویلای وایي. د هغه په ذریعه باندې دا کم نیوټرینټس غذایت چې په خوراک کې و دا بیا جذب کېږي، د اینې سره یو ځای کېږي، زموږ د وجود مختلفو حصو ته رسي. ویلای ار ټایني فنګر لایک پروجیکشن لاینینګ د سمال انټسټاین، دا خبره ورکړله، دا ویلای څه شی دي،
دا په شانتې د ګوتو داسې پاړسوبونه شانتې دي. پروجیکشن مطلب اوبار ته وایي، پاړسوب ته وایي. لایننګ د سمال انټسټاین د سمال د وړۍ کولمې په غاړو باندې لګېدل دي او په دغه کې چې کوم طاقت او غذایت د خوراک نه راووت په دغه ځای کې، نو هغه راکاږي ځان ته جذب کړي، د وجود مختلفو حصو ته یې ورسوي. ښه، نو 5 نمبر کې څه وشي؟ میټیریل دیټ کین ناټ بي ډایجسټډ ان سم لیکوډ موو انټو لارج انټسټاین. بیا داسې کار وشي چې یار د وړۍ کولمې څخه طاقت چې کوم په خوراک کې و هغه پرې جذب شو او هضمه دغه ځای پورې وشوه. اوس چې داسې میټیریل داسې څیزونه پکې دي چې هغه جذب دغه کېږي نه، ډایجسټ کېږي نه، هضمه کېږي نه، ان سم لیکوډ او څه مایع څیزونه چې کوم دي هغه غټې کولمې ته لاړ شي، انټسټاین ته لاړ شي. اټ ابزارب واټر فرام د انډایجسټډ میټیریل. غټه کولمه داسې کار وکړي چې یاره کوم د هضمه شوی نه دغه خوراک چې دی نو دغه نه د اوبه راکاږي ځان ته. نو ډایجېشن ټیک پلیس هیر. او دلته په غټه کولمه کې نور څه ډایجېشن بیا نه کېږي، بس ډایجېشن د وړۍ کولمې پورې کېږي. نو چې کوم فالتو څیزونه یې نه هضمه کېږي دغسې څه کار وشي په 6 نمبر کې؟ نو هغه لاړ شي ریکټم ته. دا د غټې کولمې اخرنۍ حصه ده. ریکټم سټور د سالډ ویسټ کالډ فیسز. ریکټم چې دی نو فالتو مادې چې کوم دی هغه سټور کوي، پیسز چې ورته مونږ وایو، متیاز چې ورته وایو، دغه سټور کوي انټل دغه پورې اټ لیو د باډي تھرو انس، چې د انس په ذریعه باندې دغه پورې چې د انس په ذریعه باندې د وجود نه بهر ته وځي، دغه پورې په ریکټم کې دا بیا سټور پرتي. دغه حصې مختلف ورکړل دي، لاینونه ورته ډرا کړي. په دې ځای کې بیا اوس لاندې دې ډایګرام ته هم دغه خبره لیکل ده چې هیومن ډایجسټیو سیسټم. ټیچینګ پوینټ څه دی؟ د فوډ وی ایټ پاسز فرام ډیفرنٹ پارټس اف ډایجسټیو سیسټم. ډایجسټډ فوډ از ابزاربډ ان بلډ اینډ انډایجسټډ فوډ از ریموټ فرام باډي. دا خبره بس کوي چې د استاد لپاره ټیچینګ پوینټ دا دی چې کوم خوراک دا ماشومانو ته وایي چې کوم خوراک مونږ کوو نو دا پاس کېږي، تېرېږي د مختلفو حصو نه په ډایجسټیو سیسټم کې د انسان د هضمې چې دا کوم نظام د خولې نه شروع شي او غټې کولمې ته خبره ورسي، وړۍ کولمې ته که نه او معدې ته، دغه ته چې دی نو دغه مختلف مرحلو نه پاس شي چې کوم ډایجسټ هضمې والا خوراک دی نو هغه جذب شي په اینه کې چې کوم نیوټرینټس غذایت طاقت پکې په وړه کولمه کې که نه جذب کېږي، او چې کوم داسې څیزونه دي چې ان ډایجسټډ دي، نه هضمه کېږي، هغه د غټې کولمې په ذریعه باندې د وجود نه بهر ته وځي. زما امید دی تاسو به په دې ټاپک باندې پوه شوي یئ. که بیا هم ستاسو څه قسم سوال وي نو تاسو یې زما نه په دې کې کولی شئ په هیومن ډایجسټیو سیسټم کې. او دغه مختلف انزایم پکې هم تاسو ویل او دغه ته کیمیکل ډایجیشن وایي، لکه په خوله کې دی ایمایلیز دی، دغلته په معده کې ایچ سی ایل او پیپسین دي، دغه شانتې په وړه کولمه کې چې دی نو سکریز او مالټیز دا انزایم دي که نه. پینکریاس چې دی نو انسولین پیدا کوي او ګال بلیډر تریخه چې کوم دی نو هغه بایل په هغه کې سټور پراته وي، لیوري پیدا کوي که نه، اینې پیدا کوي. دا ټول داسې انزایم دي چې دا په هضمه کې د انسان په هضمه کې کار ورکوي، د دې نه بغیر او دې ته کیمیکل ډایجیشن وایي، دې نه بغیر هضمه نه کېږي.